والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان يختم نمبرات سورة النمل. دي کې نقلی دلیل د صالح علیه السلام نه مقصد په رد دی په هغه چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت اعتراض کوي. دې ترتیب باندې دا څنګه نبی دی نوې خبرې دي ملک او جامعې راوړي دي. جواب دار چې دا زړه خبره ده. صالح علیه السلام مې دې تشریح کړې ده. ولقد ارسلنا یقینا لګلې ومن ثمودیان لا اخاهم د خرقا صالح علیه السلام اخا کې دوه قول علماء لیکلي دي. اول وروري نسبي ودی صرف لوط علیه السلام د بل قوم نه راغلی دي. دویم قول علماء لیکلي چې دې کې معنا خرقا ده. د څه خبره لګلې و ان اعبد الله خاص کے بندگی اللہ تعالی فیضا هم ناصف اللہ تعالی وی فرقان دو گروپونه شو اختصمون باسونی کړي او کولې. سورہ اعراف 15 شپږوي کې ویلو. دې کې سو حکمتونه معلوم شو. اول اولیاء دي ک انبیاء دي ټول الله محتاج سلامتی کی. دویم څومره انبیاء چې راغلي ټول د توحید د پاره. دریم د حق مسلې بیان سره ضروری اختلاف راځي. او څلورم نسبت د اختلاف د ایله جایز نه دی چې ګورته اختلاف وکړو. دوی کړي لري دا سو ګوري چې کومه جامعه کې چې قرآن او سنت دعوت شروع کړي څومره مقابله شروع شوې ده. قال يا قوم ويري صالح عليه السلام يا قوم زما لم تستعجلون ولتادي کوي بالسيئات فعذاب باندې قبل الحسنه مخکې د ایمان. یا قومی دیل ویلیشی عذاب سی امان عذاب حسنا نیکی ایمان منی در اوڑی و عذاب زن لغواړی. دویم قول علماء لیکلی چې حسنین مراد عافیت او سیئین مراد بلا مصیبت. اوس ترغیب استغفار لا لولا تستغفرون الله ولد الله تعالی نه بخنه نه غواړی په باړه د زور شرک او کفر کې لعلکم در پار چې در باندې رحم وکړي شي. الله درهم تقریبا وش په اسباب دي قرآن تشریح کړی دي. یو پای کې ذکر شو استغفار توبه. دي کې دوه حکمتونه رااله. اول نجات د اسباب د عذاب نه. دویم اسباب د رحمت چې هغه دعا او استغفار. ورسره کې جواب د سوال دوی اومنو نه دوی کې مرض او بدفعلی. نو قالو دوی ویلې مونږ بدفعلی نه شو بک پتا باندې و بمن معک او پاچا چې سره دي سپیری ستار وجنې سمږم ګډ وډ شو. نیک پال په دین د اسلام کې به جایز دي. الکلمۃ الحسنه یسمعها الرجل الصالح. کلی کلمات چې نیک سره ووري بدفعلی به نشته لري. نو قالو دی ویلی ساسو دا بدفعلی چې دا عند الله اذا الله تعالی سره دا بل انتم بلکې تاسو یو قومي تفتنون امتحان کې غرزولې شوي. دې کې څو حکمتونه معلوم شو. اول دا عقیده بدفعلی د جهالو ده. دویم حالات چې بدلیږي د وجه د اعمالو. دریم بای سزاګانې د دنیا کې انسان لور کې دي شي. وکانه فی المدینه او الله تعالی وې په دې ښار کې هغه نه خاندان یفسدون فی الارض چې فساد وکړو د ازمه کو اسلام نه کولا. دلیل به دې چې مقابله د حق فرس همیش باطل فرس کوي. دویم د باطل فرس ملګری مزیت اتباع. فساد نه مراد مفسرین لیکي دعوت ورکو شرک لا. دویم خلک منع کول د اتباع صالحنا. او دریم د قشان عیبونه قتل. څلورم سودی کو. نو قالو سی ویلي تقاسموا معنا قسمنا کوي بالله فالله باندې چې شپې حمله وکړو په صالح او اهله د فاهل به مونږ ویل وليه د وارث لا ما شهدنا مونږ حاضر شوی قتل الله دل او ان یقینا من یورشتنی په خبره کې. تقاسم دي جمله کې دوه قول. د اول جمله حالیه د قالونا
وی ویلې په داسې حال. دویم قول دا چې صيغه امر دا قسمونه وکړي، مشرکان قسمونه په الله کوي. دویم د حق فرس او د قتل اراده همیشه باطل فرس کوي. دریم قسمونو کې دوکي دا عمل د مفسدینو. دې څه مطلب؟ هیله وکړه د شپې بلاړ شو د قشان صالح به موجنو بچي به موجنو که سبا محکمې لړالو قسم به وکړو چې موږ د بچو د وجلو پسې نه راغلي. حقیقتا خو یې پسې نه راغلي، حقیقتا صالح وجلو، لیکن هغه توردن للباب رااله. نو دعوه کې بس دوی بیرشتونی ثابتېدل. نو څه چلو شو؟ اوس قاعده واورئ. الله وی چې سړی داعی د قرآن او سنت دی، خلق د هغه قتل اسباب برابرې زی بچ کوم کنه د شي اسباب زه برابر کم چې هغه دشمنان پکې راګیر کم. ومکروا مکرن، الله تعالی وی دوی تدبیر جوړ کې، یو تدبیر دغه د وجلو، موږ هم تدبیر جوړ کې مکرن، یو تدبیر د پاره د نجات د صالح. وهم لا يشعرون، بل شعر چې دوی نه پوهېدل. مکر د الله صفت دی. دو اراده وکړي چې موږ هغه وجنو، الله یې موږ د اسباب برابر کړ چې هغه موږ ته بچ کې. بس دا د الله اصول دي. خلک وی کنه پلانې ور کې وساتو، څه خلک بستاره قطع اراده لري ته بدایي. الله یو مکرن موږ هم تدبیر جوړو استاد نجات. نو چې الله یې تر شاودري به خفغان ولې کوي. اوس قاعده واوره چې من حفر بیرا لاخيه فقد وقع فيه. ته چې بل چا د قتل اسباب برابر خپل بغیرېږي. فانظر، الله تعالی وی وګورا کیف کان عاقبت مکرهم، څنګه شو انجام د مکر د دوی. ان یقینا من تسنس کړ دوی او قوم د اجمعین په یوځه په ځای د صالح غریوان الله سوروا شو. الله دا ټول مات کړو. الله به د اسباب برابرۍ. فتل کا دیش میں اشاره کې دوه حکمتونه. اول دا خلق ختم شول کندرات پاتری د پار د عبرت. دلیل په دې چې سود دای د قتل اسباب برابرۍ هغه الله ختم کو، قتل به کو دا به ژوندۍ. فتلک الله ودا چې دوی کورونه دي خاویه شړ بما ظلمو، په سبب د ظلم د دوی دل ویل شي قضایا ما حق اساتو. ها جواب د سوال چې ظلم الله نه دی کړی. ان فی ذلک، یقینا په دې کې عبرت دی لقوم یعلمون، قوم له علم لري چې سړی دای بس هغه به خبره د الله لپاره کوي. بس الله پی یو دی پی خپل کار کوا. مقصد د واقعي سره احتیاج د نیکانو الله له. وانجینا الذین، الله یې نجات ورکې مونږ هغه چاله چې ایمان راوړی، وکانو یتقون، او دوی تقوا اریدل الله مخالفت. وزرت علیه السلام نه نقلی دلیل درې په واقع کې و حکمتونه ځان سره یاد ساتي. اول انبیا محتاج دی الله له. دویم عمل د قوم لوط فاحشه ده. دریم د عمل د جهالو دی. څلورم حق فرس د وطن نشړل معادت د فاسقارو دی. پنځم دی پورې مسخره کول دار دی بد اعمال لی. شپږم د اعمال سبب د عذاب جوړیږي. اوم باطل فرس ده. کمال لعب وي. ولوتن وارسلنا لوتن، لګره هم لوط علیہ السلام عتب کوم مخکي صالح دی باندې علیہ السلام. اس قال لقومي، پاتیم شوی ویل خپل قوم لا تاتون الفاحشه، را تکوي به حیل را وانتم او حال تاسو یو خيار وانتم تبصرون، ما تاسو ګورئ چې دا فاحشه ده یا باسی ګورئ. دوی سترګې رابرې کړې موږ څه عمل کړی ته موږ لوي. آیا تاسو لتأتون الرجال، راتک کوي سړو لرا شهوتن په شهوت من دون النساء، د شال چې تجاوز کوي د زنانو. بل انتم، بلکې تاسو یو قوم یې د جهل کار کوي. زنانه مو پرې خو دې بل خوا لاړئ. وروسته یې قوم تکذیب. سوره عرب دوات او عنکبوت نیش صبر ټکر نه وي، ځکه حصر اضافي لري چې یو څه ویلو شابل چا قتل کې او چا وی باسي. فما كان جواب قومه، الذي قوم جواب نو الا ان قالوا دي طول ولي شو باسيال دلوت من قريتكم ساسيدي كلي باركي انهم يقنن دا سخلي دي اوزان پاک پاک کي يتطهرون پاک پاک. نتیجه شو فانجيناه، الله يم نجات ورکه دلا او اهل دلا مگر خزر دا مون انداز کړي وا من الغابرين، دور سپات کې دونکو عذاب څنګه والله روم ورو. الله تعالی وی علیهم بدوی باندې باران فساد ډیر بد دی باران د ير ور کړې شو کانو بارانو. دغه دریم باب دی. ابن کثیر د آیت په تشریح کې دا طریقه د خطبه ده او عقلی دلیل به بیانوي.
الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفى خلق خطبه کې وی کنه الحمدلله قل اوایا الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله الذي صلا یو قول دا علی جميع نعمه څومره نعمتونه چې هغه را کړی دي دویم قول دا علی اهلاك الکافرین د دې کافرانو په هلاکت کنه وسلام سلامتی دی وی علی عباده الذین اب بندگانو دا غو اصطفا چې الله غوړه کړی دی هغه څوک دي رسولان دویم قول صحابه دریم نبی صلی الله علیه وسلم څلورم موحدین الله تعالی خیر غره د پاره د الوهیت اما او کا چې د برخداران جوړي دلیل الوهیت عبارت پڑھتی ابن کثیر وی ابن عباس وی معنا دا شو چې الالوهیت لله وحده الوهیت بس یو الله لپاره دی دا الحمدلله معنا ده نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیت په جواب کې ویل شي الله خیر و ابقى بل هو اجل و اکرم الله ډیر غوړه دی الله اوس عقلی دلیل امن خلق السماوات غزا چې پیدا کړ اسمانونه السماوات والارض اسمک اسمانونه وانزل وبر اورلی تاسو لا د برنمانو بو التفات د غیب نه لاړ متکلم لا فانبتنا الله یمغراتو کولی فی به پایبانه حدائق باغچی ذات بهجه خوند تاسګی ما کان لکم دل دوس نفی تصرف در غیر الله نه او دې ته ویل شي جمله معترضه ادخال الهی ما کان لکم الله استاسو اختیار نشتا چې راوټو کوي شجره هدا دیونه دلته عبارت دی الہ مع الله ایا غلر حق دولو هیڅ ترې بالکل نشته لا زجر بل هم بلکې دوی چې یو قوم دی عادلون الله وی عدول کوي د حقنا اوړي یا غیر الله برابرې د الله سره بل عقلی دلیل امن جعل الله رزا غزا چا ګرځول اسمک قرار نرام وجعل خلال او روان کړي دې پرې منځ کې نیرونه قرار څه کوي چې ګاډي کې سړی نه سقې دی خو چې کته شي بس خوشاله وجعل لها وبه پیدا کړی دې ګرځولې دې د پار رواسی غرونه وجعل وبه ګرځولې ما بین درې دوړو درېبونو کې حاجزن مانع او اسمکلا یا معنوي سوره رحمان شلم کې وې کنه په علاقه کې دوه درېبون الله روان کی یو خاص پینې او بل خوا نورې ترویو خوږي الہ مع الله ایتوشتر رب العالمین سره یو بل نشا بل اکثرهم بلکې اکثر د دې نه پويږي بل دلیل یو سړی د محتاج الله له تملق کې اې د دعا الله قبول کړه او بل څوک ادا کار نشي کولای دواړه برابر دي نه دي برابر امن اغزاد چې هغه اجابت کوي د محتاج اذا دعاه شکل غل आवाज ورکي ويكشف لري تکلیف او يجعلهم تاسو ګرځي جانشین د رزم کې نو الہ مع الله شته د الله سره یو بل څوک دا پروګرام وشلې الله قلیلا ما کم ډیر کم نصیحت اخلي کم خلق دی الله چې نصیحت علی بل دلیل امن اغه څوک چې لارې کوي تاسو لا پتیارو د وچکی او البحر د درې بو من يرسل الرياح هغه څوک چې للی بادونه زیر مخ خپل رحمت نشي باران دی الہ مع الله یا حقدار د بندګي بل څوک شته د الله تعالی سره دا پروګرامونه وکیلا نو تعالی الله اوچت د الله دا سنا چې برخداران جوړي ټول الله دا اوچت دي بل د شرف الخالقیت امن اغزاد یبدو چا پیدائش د خلق کړي دی او مخلوق کړي به ګرځي انسان لا ومن او هغه څوک چې تاسو د رزق درکې من السماء د برن او لاندې برن باران لاندې شینکی الہ نشتر حقدار د بندګۍ د الله تعالی سره بل څوک چې دا کارو کلا نقول ورته وای چې ها تو راوړی دلیل لینکون تم کوي چیرته رښتینی په بار د دلیل کې شرکی عجیب ترتیب سره خبره لاړه اول اوریدل بلا دلیل دویم به علمي او جهل دریم نصیحت نه قبل اول د وجه عنایت څلورم شرک اول پنځم طلب د دلیل د مشرک نه او هغه عاجز کېدل نو ترتیب ده اول جواب د ټول اهل عقل په نسبت واضح دی چې لا او سره د دین نه منی لایق د زجر دی او دویم حاصل ده چې دوی علما دي لیکن عمل نه کوي ګوي کې به علم شولا د دریم حاصل ده چې کله د انسان مصیبت لري شي نو حق ورنه شي
الته قلیلا ما تذکرون ویلې. څلورم کې اشاره وکړه دی چې تکلیف کې आवाज کوي لیکن چې لري شي نه بغیر الله یادای عما یشرکون. او پنځم کې پورا حجت ور باندې قائم کی. ورسه آیا کې نفي د علم الغیب د غیر الله نه، د غیب علم فقط یو الله لري بل چاله نه دی. قل ما نورتو یا لا يعلم نپویږي مناڅو چې اسمان نوزمه کې دی الغیب اپ دی غیب باندې الا الله سوا د الله. غیب معنا ما لا یدرکو، اغه چې دی ادراک نشي کېدلی لا بالحواس ولا بالعقل الا الله. من سوال له استثناء متصل لك منقطع بنا بر هر تقدیر مرفوع منصوب پکاروا. جواب دا استثناء منقطع ده. ای الله يعلم د مبتلا کا مبتلا مرفوعی. دویم دا چې دا بدل لې. دریم د استثناء متصل له نو به زین له سوال راځي چې دا خو به داخل لبره ما قبل کی وی قانون دار چې متصل کی مستثنا داخل نه په مستثنا منه کې الله په غیو باندې پويږي. جواب دا چې د قول متأخرین مراد دی چې جنس مراد نه بلکې دخول مراد دی. که جنس ما قبل نه دا متصل او کني منقطع دا د جمهور دي محققین به د شنوي جنس یو کني خبر اعتبار دخول لره. وما يشرون پی ایانا سو خبر او شت کړی شي. زجر په انکار د بعث بعد الموت آیت کې څلور قول دي. بل الدار قبل کې الله تعالی وي پر لبس راغله دوی اعتراضونه په واره د آخرت کې. دلته آیت کې څلور قول دي. اول بل په معنا د حل، الدار په معنا د استحکام. بل الدار کا یا مضبوط درې دو علم. دویم بل په خپل معنا دی. بل الدار کا بلکې غائب دی علم هم د علم. دریم قول دار بلکې پر لپسې دی علم هم د قول. څلورم بل تساقط. نو یا مضبوط یا پر لپسې یا تساقط او یا استحکم. آیا مضبوط درې دو علم بلکې غائب درې دو علم بلکې پر لپسې راغله د قول بلکې پریوته دی. بل هم بلکې دوی په شک کې من هذا دین بل هم بلکې دوی من هذا غین دی الله وړاند. ورس آیت کې وس عطف ده مسبب دی په سبب باندې. دویم قول علماء لیکل چې نه د اصل کې تفصیل ما قبل لې څنګه دوی وړاند دي. وقال الذين ویل دي انسانانو چې کفر کړي دي ایذا كنا ترابا چې کله مون خاور شو بلا رانځ مونږه مونږ بل مخرجون را وستلې شو. لقد وعدنا یقینا مون سره وعده شوی دا هذا د سوره مومنون دوه ته کې وموي. نقطه دلته دا دلته انکار قریب دی نو ځکه هاذا مقدم راوړو. سوره مومنون دوه ته کې انکار بعید دی نو الته د ابا هم نور سره راوړو. ابا هم نه ان ازان دي دا خبره الا ساتر الاولین گپ شپ دی او هم پخانه زړی قصي. وقل سره الله اوس پیرت کوي سیرو فی الارض دو معنا غاندي کتابونو وګورئ دویم په پکو وګورئ او فنظروا وګورئ کیف کان عاقبت المجرمین څنګه انجام د جرم کوونکو. تسلی په انکار د منکرینو ته بداوت کې و نبی داخله به نه مني خو پکېږي منا چې دعوت کار پرې دی. ولا تحزن الله مخفقيغا عليهم فديون مکیگا پتنگشے کی مما دا سنا یم کرون چې تدبیر جوړی دوی. څه مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو انسانو دعوت به کو روزانه به اطلاعات راخسته استاره قتل بشراغلی ملګری دی وجنه دا کیدا دا تنگ بشو الله نه زجر په انکار د قیامت. بل ځکه چې منځ کو تسبیحات ویا ويقولون دوی وی متى ذا الوعد سو خدا وعده ان کنتم صادقین کرشتنی وی. ورسه کې جواب دی په طریقې تخفیف دنیوي. قل هو عسى امید دی اي يكون ردفت سمانه شيوجي شلام زید دی تاسو پوره. بعض الذي باجا غشي تستعجلون چې تادي قربان غواړي دې کې دوه قول دي. یو قول علماء لیکل دي عذاب د قبر. دویم بدر وزجر مع التسلی. وان ربک یقینا استعرب شی لذو فضل خاوند فضل له په خلقو سمانه تاخير د عذاب را ولید پار د بیان د حق.
ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا یشکرون شکر نو باسي. ورسه کې رد شرف علم حاصل بدای شه د غیب علم الله پورې خاصه بل چا پورې نه. وان ربک یقینا استرب لا يعلم خما پوی ما پاس شي پټي د دوی شنی او ما یولنون او کار کوي. وما من غائبه دلته کې عبارت پټ د موصوف او من خصله غائبه نشته یو پټ خوې سبا یا الله تعالی بر اسمان کې اولاندیز مې کې الا فی کتاب مبین مگر ټول کتاب کار کړي. اوس ترغیب دی قران لا د عذاب نو سړی په سبچ کېږي. ان هذا القران يقينا دا قران بیانې په بنی اسرائیل اکثر الذي اکثر مسلهم فی اختلافون جدي به اختلاف کړي لري دا یو. وانه يقينا دا هدایت دی او رحمت دی للمؤمنین ایماندار الله. حدیث کې راځي چې قران لنا سی سکینه رحمت الله بدی دی. اخر کې وایي ټول له عفو وکړه هدن حمل له مبالغه یا الهادی یزو هدایه مستسلی. ان ربک یقینا سرب فیصلو کی بینهم د دوی پر ما بین کی به حکمه حکم دا معنا په قران دویم قیامت کی. وهو العزیز ذو اور دی العلیم پویا. ورسای کی تسلی او تشجیع دین ش بیانې الله په ما په توکل کوي چې بنی رسول می قتل نه کیو مړ می نه کیو هغه دغه چون شراب کې نه خو دعوت نشو. فتوکل الله اذا انصبر على الله فالله تعالی باندې انک یقینا تشی علی الحق المبین په حق باندې کارا حق بسره د کمر شو قوتي. ورسای کی تسلی دا او بیان د دې خبرې چې موانع د قبولیت د نبی د خوانه نه دي بلکې دوی د خوانه دي په دې طریقه باندې چې دوی د شیدی لکه مړ بسو اوري به مړی اوري کنه اوري سورې 250 کې ان شاء الله به ویل کی. انک یقینا تاول نشکولې دي کفار لال موتا چې بشان د مړو دي. لا تسمع الكفار كالموتى في عدم السماع اور اول نشکولې کانو ل کانل را د دعا ایزاول کانو لا ایزاول لو شکلو ګرځيږي شاړون کی شاچ راوړې نو سبتي ووري ړوند دې قتلم نه کوي ړوندم دې کونم دې. وما انت تني خودن کې ړندو لرام دلالتهم د وجر گمراهي د دوی نه نجلره تاورول نشي کولای الا من يؤمن بآياتنا غچاله چې ایمان لري زمون پایتونه او د دې منقاد هم مسلمون. روسیا کی تخفیف دنیوی دی او زجر دی به انکار الایات. آیت کې سلور قول دی ادري. واذا وقع معنا چې پوره شي القول قول کې او قول لاره فیصله د عذاب. دویم قول دا معنا غضب. دریم نجات حجت. اخرجنا علیهم پدوی اخرجنا لهم من روبا سدوی لره او دا برزم کې تکلمهم د دوی سره خبره کوي. پس خبره باندې یو قول دار به بطلان الادیان كلها سوى الاسلام ټول دین نه برباد دي. دویم دوی سره خبره کوي چې ایمان توبه نه قبليږي. دریم دا ان معنا دل ان دی به دې مقام کې الناس دا مفعول لپاره تکلمهم. سلورم قول علماء لیکل چې دې کې معنا د زخم دا نو معنا دا شو خبرې به کوي د دوی سره څه خبرې به کوي لأن الناس چې دا خلق زمون پایتون یقین لري. اوس تخفیف اخروی. ويوم باورز باندې چې موږ براجم کوو من کل امه دار امت نه یو فوج ممن دا چانه چې تکذیب کوي زمون پایتون او فهم به دوی به ایسی کړي شي. ورس آیات کی سبب د عذاب تکذیب بیانې. حتی اذا جاءوا الله شراشین الله تعالی ورته وي تاسو تکذیب کړي بیا آیات اسما پایتونو ولم تحيطوا غیر منو کړي بیا پای باندې علم د علم څه دی هغه چې وي تاسو کوم عملم کوو. اما کی مانت څه دی هغه کنتم تعملون شاملم کوو. وقال قول الله واقع بش فیصله علیهم بدوی باندې بما ظلموا بسبب د ظلم دوی فهم پس دوی چې خبر بنشي کوله د عذر لا ينتقون بالعذر عذر مزر الله ونشي پیش کوله چې دا وجه او دا وجه او دا وجه. ورسره کې زجر دی په انکار د آیات عقلی دلیلونه او دا دلیل لپاره د باس بعد الموت شپه ختم کړه دا ورځ وسرا دا پروګرامونه څوک دا الله په دې باندې قادر دی کنه حاصل بدای
چې قیامت ممراولي. الم يروا دوی نه ګوري ان جعلنا یقینا من ګرځولې د شپه تیاره لیسکنو فی چارام بکیا سیل کیا او نهار او ورځ کارا لیپتو عبارت پڑھ دے. ان فی ذالک یقینا پدې کې ان خیر لقوم قوم لا شی ایمان لري. اوس تفسیری حالات د قیامت مقصد بری مقام کې تخفیف او خروی لري. و یوم او پاورز مانی شبو کې بوګړې شي په دیش په لې کې نو به وش بشي من اغه څو چې اسمانونو کې دي او من فل ارض او چې دې اسمه کې دي الا من شاء الله. ففجای کې قول دا من امړو دیم قول دا به وشه الا من شاء دې استثناء کې زو قول ول مولک ملائک کله چې الته معنا د بیهوشي دویم شهیدان چې کله معنا د مرګ سره والی. وکل دا ټول برازي رب العالمین لذاخرین ذلیلان. جواب د سوال دی غرون سره بچی دی کې دوه قول دي. اوس خو ولاړ دی تبارکت ورکی. دویم التبروان عام خلک د شي ګمان کې چې دا ولاړ دی ولاړ نه دی. وترل جبال الله يتبدا غرون وګوري ګمان بکې چې دا ولاړ دی. او بروانی وهي تمرو شان د تک د ورېزي یو وسولار دی کلک دی الته نرم شي د عبارت پر دی چې انظر وګوره د الله کار را الذي غلات قنا كل شيء چې مضبوط کړي دی اړ یو شی انه خبير یقینا د لړ خبردار دی بما تفعلون په فعل باندې چې کوم تاسو کوی. بل حال او د توحید کمال بیانې من جاء بالحسنه الله چا شراته کې په کلمې د توحید جاء ویل فعلونه ویلې کول ساتل الله لوړل فلو خير الله يذر غروالد من هذه د وجه من نسيك وهم او دوی شه د دهشت د ورسنه امنون په امن کې غبرهټ نه الله په امن کې ټول براحت راحتي جانب مقابل له غصه شو. ومن جاء شاچراته کې پر شرک باندې نو الټه وکړي شي مخنافي نار دی اور کې دلته عبارت دی لبو ویل شي هل تجزون تاسو را بدلن شي در کې جزاء الا ما کنتم تعملون مگر تاسو د عمل شمیش مکم کړي طریقه را بچاو بیانې قل دې مقام کې پټ دی. جواب د سوال شي یو ورځ دهشت نسړې بچ بچ کی نو وایا انما امرت یقینا مال امر کړی شوی چې بچنه شم د عذاب نه اند دې خبرې چې زمندګي حکم رب هذه البلده در رب دې خار الذي يغفر چې الله عزت ورکړي غلرا حرام وله خاص غلرا كل شيء تو شيء لري. سوال خپل بندگی کنه به موږ ولې لګي و امرت مال امر کړی شوی ان نكون چې شم د موحدین من المسلمین دا معنا من الموحدین دی والله تعالی. اوس طریقه اظهار د قران بیانې فائدہ. جواب د سوال چې توحید کوم جنس دغه قران نه څو قران لکینو سو ځان لګټه را کني کی ځان لتا وان دي وان د خبره چې د ولولم قران فمن اهتدى الله چې هدایت حاصل کینو یقینا حاصل کړي نفسي ځان له خیر ده ومن ضل الله چې گمراه شو فقل انما انا یقینا زیم د ير ور کوونکو. اوس داور توحید او دا تفرید په ټولو احوالو. وقل الحمد لله ورته وایا ټول صفاتونه د کمال الله لري دی او زر دی چې تاسو له بوخي آیات خپل آیاتونه آیات کې قول دا دلایل دیم نمونه د عذاب دریم قول دا غدود انشقاق القمر د قشانا غنه کې چې بر دی استاد بدن کې بدر کې دی وجل فتعرفون او به پیژنې کنه. اوس تاکید دیجه کې دویم دا چې احتمام د دلایل د توحید وسلا بیانې وما ربک نه دی عرب سابق غافل نه خبر اما دا عمل نه چې کوم تاسو کوي. جهود د فرعون بیان کې قصه سليمان نه مفسدين ذکر کړل خروج دعوت الارض نه په دل الغیب د غیر الله نه او مړي اوریدل نشي کولای. سوره قصص رب الداري الته اثبات توحید د مقام کې اوس تجربه دري توحید چې بیان الله اکلک بودري موسی وګوره فرعون مخله ودري دو اخو دې خو مګو چې مرده او دار او هجرت دی. دوی ما د واقع موسی عليه السلام الله کی تفصیل دی بیانې الته ویلي سيريكم تاسو ربوخ خپل آیاتنا د اوس تفصیل لیکم آیات مقصد د سورۃ سره
کوم انسانان چې حق پرست دی لپاره تسلی تکلیفونه به الله دعوت کې راځي. ګوره 3 نمبر آیت کې به دا وایي دا نه چې زه دعوت کوم او خلک د مال غاړې ګلونه شوي نه، الله دې به اوس ذهنن تیارېږي. دا بهر سره راځي. موسی علیه السلام ته وګوره بسم الله الرحمن الرحیم اول کې حروف مقطعات دي. تو کې اشاره ده برکات د کوئی تورلا، سین کې اشاره ده سکوت د فرعون لبیم کې مالکیت د الله. بس مونږ الله له پته را اوس ترغیب تلک آیات الكتاب الله هدایتونه د کتاب المبین کارا حق و باطل. دویم تفصیل لو عقید موسی علیہ السلام ماخذ داوی سری ورسایت اوس دا بیان نه چې ګورم دا قران دې لپاره بیانو چې دعوت کې مشکل راځي نو کلک بودري نتلو منګل ولو علیک بتابانی خبر د موسی علیہ السلام او د فرعون بالحق برشته لقوم د پاره تسجیل او قوم چې ایمان لري. بہادر شه الله وای کلک ودرېږي د دې وضاحت د پاره الله دا بیانې لتشجیع قوم. اوس فرعون دا حال بیانې ان فرعون یقینا فرعون شو لوی کړه په الارض د اسمګه کې دعوت ربوبیت او الوهیت بل به عادت سو فرعون کی لوی پروګرام پکې داو چې دا خانه جنگي جوړاوله ګروپونه وجعلوا بغرزول او اهل دغه الله ډلې د پاره د خدمت کمزوري کوله به طائفتن یو ګروپ منهم د دین او علالول به د ځامن او ژوندې به پر خودل نساء هم د سنانا انه کان یقینا داود فسادینو من المفسدين. بس دې لفظ کې ټول رااله اوس انعامات ونريد الله مونږه را دلړو چې احسان کو علی الذین فاغ چې کمزوري غنلې شوی فی الارض د اسمګه کې مجوره صيغه وری استضعفو کمزوري نه دي چې دوی له کمزوري ښکاری او ګرځو دوی الله تعالی وی مشران د دین د نعمت ته او وی ګرځو الوارثین الله حقدار د زمکه عرب یو سرو درش کی ویلو دین کې مشری پیمان راځي. دویم د سره به د خوا کې عمل صالح، دریم یقین، څلورم صبر، پنځم تقوا، شپږم تواضع، اوم زهد، اتم مجاهده، نهم الله او رسول په طرف خلک دعوت اول، لسم د الله او د مخلوق حق ادا کول، یو لسم د ظلم نزان ساتل او مضبوط کولهم دوی لرا فی الارض الله دې زمګه کې موږ دوی له مضبوطواله وکړو غیر د مصر نشي دا شام دی او خیو من فرعون لرا او حامان لرا او د دوی لخر لرا منهم د دوینا ما او سوچ دوی تیرې دل چا زوال د سلطنت د فرعون حکومت دای ختم شو کنه پس باندې ختم شو په سبب دا معصوم چې بنی اسرائیل کې پیدا و موسی علیہ السلام. اوس اول مقام سوال نمبر آیت پوری ابتدا حال بیانې چونګه آیت ډېر فصیح بلیغ دو خبرونه دي، دو امرونه دي، دو نهي دي، دو بشارتونه. او حینا کې دو قول دي معنا الهام یعقوب او حینا الله موه وکړه امور د موسی لرا اند دې خبرې یوحانس نومې ده چې دل په ورکوا به دلته کې مستی املاج دی او رضا ده ک کشکړي کدا مور دا تی خلر اواخ سره ماشوم کړي ورکړه سری یا بل شي راول وشل شو راول وشل شو او د وسکل ټول کې رضاعت راغی پینځه غړپا دو کلو کې بالي کی یا جلې فاذا خفت الله شکل تیری دی علی بدمانی نو غرزوا فلم می پر دریب کې توان حدیث کې ویلو او مېریګا او مخبکیګا ان یقینا واپس کو دا الی کی تعالی او غرزوی من المرسلین رسولانو. دو بشارتونه، دو منع، دو امرونه او دو خبرونه، فصاحت بلاغت. څه چل به وشو نو واخص دلال فرعون چاوی لوري وا چاوی گاونډه نو چاوی ملګری لیکونه کلام د پاره د عاقبت دا شو لیکونه چې شیدا موسی لهم د پاره دشمن او غم ان فرعون یقینا فرعون او حامان د فوج و الله یو ګننګاران یا خطا شو په تربیت د موسی کې دوړ مراګانی دي. وس نجات موسی علیہ السلام یو زنانم
اره زنانه به چې سینې له واچونې راودله اوس بېرته مور له الله واپس کوي ځکه هم نمبر آیت کې ویلي وکنه وقالت ویلې دې ښځې فرعون اسیه بنت مزاحم قرة عین یخواله د سترګو زما دی ولکه استا اسیه او مریم به د نبي نکاح کې راځي دنیا کې لا تقتلوا مو وجنې د لړه عسا او امید دار چې نفع به راکړي موږ لره به ونسو موږ ولدن بچې دی ولې ویلي ځکه دکې مردانګي نه وکنه وهم لا شرون دوی نه پوهېده چې دی دشمن دی یا نه پوهېده چې دوی هلاکت دا په لاس راځي یا نه پوهېده چې پردی بچی څنګه خپلوي اوس بیان دا مصیبت کې په مور د موسی باندې نعمت و اصبح سبا کې زړه د مور د موسی فارغ د عرش نه اوس ګرد موسی کو ان کاد اسکی انه دی کله چې تی جدا شو یو دویم در زعات وقت کې درړاولې شو دوا یا خلق ویلې چې موسی ابن فرعون یا دی ویلې د اسما بچی دی او چې کله دا ضمیر راځي شي وحلا نو معنا دا شو یقینا نږدې واچ کارواله کړي وي په دې باندې او حين الى ام موسی لولا ان کچرته موږ لکواله نه راوځي دې په دې سره الهام الصبر او تشدید دې سره لتكون در پار چې دا شی یقین کوونکو نه دا په وادو هم نمبر آیت کې واپس کوي دا کنه خور له سویلې چورو همې تابوت کې واچو دریب کې مخوشي به ورزا ګورا وقالت ویل لاختي وخورته ورزا اور بسې پس دې قتل کول به پر موسی باندې دلری ناډې روخه راخزا وهم لا شرون دین پویده شری خوردا اې دې دشمن دې دوی اوس که تدبیر د موسی را واپسې مورلا من کړه الله یې مونږه له بد معنی شو د دې په ور کوونکو المراجع لبن المراجع ایت باندې سوال تحریم الشرک نه اخذ خدا معصوم دی معنی لغوی مراد ده من قبل ما قبل امه فقالت دیکھ خوری ولی هل ادلکم ما یزتاسل خودلنکم على اهل بیت فیکورنی شهید کفالت کی لکم تاسلا وهم او غیب له دی فرعون د پاره خیر خواهان خاطه پیجنش دی کوړ دی نه له دا زمیر د لړاجې دی را واپس میګ الله وی فرددنا الى امه واپس کې موږ د خپل مور لا ولی کې دیر پاره شیخ شاین واسترګې د پوسل خپن شهید په فراق ولتعلموا معلومه کې ان وعد الله یقینا الله وعده حق ده قصص کې ویلوم کې ولكن اکثرهم مگر اکثر د دوی نه پوهیږي په عاقبت د صبر مفسرین لګي چې فرعون به یو اشرفین ورکول دی او دین موسی مور علیه السلام یوحانس ابي په طریقې مالفه سره اخستا دي دوی مقام دی دوی شمرایت پوری در زوانه حال اوس بیانې ولما بلغ اشد دې ته ورګي اتلسون دیر شو پوری الله یې شکر اور شو دې زوانه تا او استوانه شواتینا هم ورکه دل حکما فقه په احکام د دین کې احکام دنیوي وږي دویم قول دا فرق چې حق دی او باطل دی علم احکام علم معنا په احکام اخروی وكذلك نجزي او دقشا من کافکی کو محسنین لرا کمور د موسی علی السلام یدا سوال دار چې بیا خو نبوت کسبی شی شو نه جواب دار مفسرین لګي چې دې مقام کې نجزي معنا نکفي اوس جدا به ګرځي دوه کنه ګوري بس الله کار کې جګړه ده دوه کسانو جنگ دی ودخل المدینه داخل شو د خار ل مصر لا على حين غفلت مقصد ګرځولو په وخت د غفلت کې چې د اختر روز وایو نصف النهار دوا ماخه ماخصن دا ټیم ودري د اهل د دینه فوجدا من دې کړ په اپ دې کې دوه کسان چې جګړه کوله هاذا دا یو شو دې قوم نو هاذا بل من عدو دشمننا قبطی بنی اسرائیلی باندې زور کو لنګر راوي لرګي وېسا اوړې نشول فاستغاثه کې معنا د مدد وا
پس مدد و طلب کې د دنا الذي عاشا شهد د قوم نو علی الذي په مقابل لا عاشا کې چې د دشمن نو فوکزه موسی نو ورو په بوکس باندې موسی علی السلام هغه یا پامسا فقضا علیه قرطبی لکی وکز دی لکی چې دا لاس ګوتره موټی کې او دا ګوتره نور کې دن نه فقضا سمانا الله فیصله وکړه په دی باندې یا کار ور پوره کې کار ور پوره وکړه خندارین هم دا خبره کې کار ور پوره کا نو قال ذو الاجازه من عمل الشیطان دا عمل د شیطان دی سمانا دا ګناه ده نسبت لري شیطان لو کې وجه دارا چې ابلیس د شو وخت کې دا نسبتونه کیږي کنه یا حاضر قتل شری من عمل الشیطان دویم قبطی ادی من عمل معنا رخر دریم نسبت در مستلزم ګنا نه دی لکه مې د موسی او د یوشع علی السلام ال د کار د ګناه نه وکړي انه وعدون یقینا دا دشمن دی گمراه کون کې مبین خارا د دې التجا الله تا قال ربي وی ویل چې زماره به منادا مصاب دی د متکلم لا انی یقینا ما ظلم کړي په خپل ځان سوال د ګنا نه وکړي جواب حسنات الابرار سیئات المقربین فاغفر لي بخنو کما لرن فغفر له الله ورته بخنو کړه الهام باندې مخکې د نبوت نه انه یقینا نغشره هو الغفور الرحیم بخون کې مهربان دی قال ربي لي كذب قول الذي یو قول دا چې دا جمله خبریه ده او وعده ده اند زمانہ کې چې کله جمله خبریه شي به بره کې دوه توجیهات دي اول دا بنی اسرائیل چې من وجه مجرم دی مې مدد وکړو اندر پاره به داسې مجرمانو کومک نه کوم دویم اوس خو دې مظلوم امداد کې زمانه قتل وشو خو تا ربانی انعام د مغفرت وکړو اندر پاره به دا سره پروګرام نه برابروم چې دې مجرم په تایید کې ودرېږم بلکې مظلوم د پاره به زه ودرېږم دویم قول مفسرین لیکلی دی چې اصل کې دې مقصد دا دی حاصل بدی چې دا دعا ده او انعام د مغفرت دی نور انعامات د دې لپاره وسیله به ګرځولې ده معنا پواسطه دي چې انده کې به د مجرمان نو د جرم ځان ساتم یدین الله اتما بچو ساته نو دوړ توجیهاتو کې اول دا که جمله خبرې شي بنی اسرائیل من وجه مجرم دی مې مدد کړي رندر پاره نه کوم دویم دا اوس خود دې مظلوم امداد کې زمانه قتل وشو خو طالبان انعام د مغفرتو کې اندر پاره وزن مجرمانو کومک نه کوم بلکې مظلومانو یا دا وسیله غندا نور انعامات پواسطي د دې انعاماتو آینده ما د دې جرمونو بچو ساته دی ورته ویلي امام قرطبی رحمه الله دوړ معناګانې ذکر کړې دي نو قال ویلي ربي يا رب سما بما انعمت علي په سبب د دې چې په ما د نعمت کړې دي دې وجه امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې هیڅ مدد به سړی د ظالم سره نه کوي او استدلال په دې ځای کې نشي نیول کېدلی چې ګوره دا کار کړی دی فلن اكون سبهر کې نه کېږم کومکی لپاره د مجرمانو نو فاصبح الله سبا کړو فی المدینه د خار کې خائفا یریدن کې انتظار کو يترقب معنا حالات معلومول دویم انتظار کو چې دربار به څه فیصله کوي پارلمان فاذا الذي الله انا صفا سړی چې دنه مدد غوښته او بالامس پرون سخت چغي والد لا چغي ورته والی دی ولی یو خو دی وجه نشي پرون کمزور ور باندې و دیغین سخت پیټه ور باندې خود لري ظلم ور باندې زیات شویره بل شویره بل نو دوزدا پرې دوه بره مقام کی قال له موسی دلویری انک یقینا تی سرکش مبین خارا بنی اسرائیل ویلی قبطیلا مبین خاری ستار وجه نه ما قتل وکي یہی کمزور ہے زور اور سره
بس خبرو کې لاندې وته خبره نه مانی یا بني اسرائیلون شي قبطي او سخت چغه بده و زمانه چې فریاد زید در پرون کې نفس یو خبر وا چې را فاستغاث دلته وس چغلا نو فلما اراده چې کله اراده وکړه چې وګت کی لاس بالذي اغه چاله شي دوړ دشمن دې بتست کې ویل اسنه بیا قتل ونشي هو کې دوه قول اول قبطي دشمن د موسی او د قشان د بني اسرائیل له دویم قول دا بني اسرائیل چې له همار دوړ قبطین نو قال هغه ویل قصدن بني اسرائیل کواله او کدابل والے قیاسا یا موسی تريد ته اراده لري چې ما وښنه ته چې د خپل بني اسرائیل راغونه نو دا خبره وکړه لکه څنګه چې دی وښنه نفس ولب صفرونه یا دی بل وکړه قیاسا ان تريد ته اراده لري مگر ان تكونا چې شی بدمعاش د اسمګه کې وما تريد اراده لري چې تشید اصلاح ولا لا اوس خلق خبر رسوا شو سورہ یاسین کې عمره شرم کې آیت کې مقصد دی چې مسلمان باندې واجب ده مسلمان تحفظ کی دلته سعی مقدم وا نو یا سازکا چې اوس د نجات اسباب برابرې رجل بارک درې قول علماء لیکلي دي چاوي حسقیل له چاوي شمعون دي چاوي بل سمعان ورجا رجل الله يراغ وسړې د کوس طرف د کلی کتنا یسعمن دی وایي تیز روانو قال يا موسى ويل يا موسى ان الملائكه يقينا مشرانو جرګو کړه به کبتا باندې چې ته وښني یا باز امر کو چې وی ولای یا ته مقصد وګرځولې ليقتلوا چې ته وښني نو فخرجوا زائني لك يقينا انزت عليهم د خير خواهانو فخرجوا وت من هداين يريدون کې داري قوتو خبر رښتې دی وس سفر او د عمل دواړه مناسب دي هجرت کوي کنه او هجرت د ظالم انسان له سنت د انبیاء دی خبر واحدم حجت دی یو کس خبر وکړه ابن قیم په دویم جل فتح الباری پنځم کې به وګد باس کړي قال ربنا ویل رب سما مان نجات را کده ظالم قومنا دې جن درې مقام نيش پوری مدین روان دي لار کې عجیب حالات ګوري ولما توجه معنا مخواړول کله چې مخواړو په طرف د مدین باندې نو قالو ویل یا رب امید دې رب زما لرا چې ما بروان کې بني غلار ځکه مخ کې ویری مونږه چې عمل او دواړه به جمع کوي د ظالم د علاقې نه وسوږي ولما ورد الله شکل ورشدو بو د مدین لرا لس کسانو یو بوکر وچدا ولا دراز نه ولیدي چې خپل ګډان داینه منه کوي افسوس وکړو وجد عليه من عنده دای سره یو ګروپ د خلکو چې کړه بول وجدو من دې کړه من دونی ما خاردین دو زنانا چې من کول خپل سروي نو قالو ویل د وجد امداد نه ما خطبکما سدلو کار ساسو تاسو بغیر تخلید ظالمان تاسو سروي شړی پکار دا چې اوس تاسو مشکل حل کی نه خپل عذر بیان کې قالتا دې دوړ ویلي لا نسقي منګ کړو بو دا خپل سروي حتا تر دې چې واپس شپانا او ابونا او دا پلار زمون چې شیخ هم بډا دې زید د عذر ذکر کې زنانه د ضرورت په اعتبار وتیش فسقالهما موسی عليه السلام الګور لري شی او دا وګوره موږ په لسونو شو چته ولدا په یو روان دي بس موټی را غکړي وبې راويستي فسقا پس خړو بګړي لهما دي دوړ لره به پډړ شو دي سوري لرا اوس ادب لګورا فقال ربي نو ویل يا رب سما اني لما انزلت يقينا ذاتنا چې مارنا عليكم خوراک فقير محتاج ادب ودا نو وختي لاړه دا جنا کوي چې دی وختي لاړل پلار دې بوختنو کړه دا ولې د شي مسله وا که مزدور چې بس داونه سوز د بسراله چې راځه پلان مې غواړي فجاءت والله ورال دلرا یو دیغه مخک دوی وسواله ځکه د ضرورت سرویزیت و دویم نیکان خلق پر خورین لرین نیکان له پیش کې امام بخاری په باب می کېده احداهما تمشي روان والله په حیا باندې علی راړو کله کو سم حیا که شاسوار چې په اسمان دي نشت زنانه کې کمال حیا
نو قالت ویل ان ابي يقينا دا پلار زمان تا غواړي. اوس الفاظ دعوت چې بدله درکې تعالی را اجر ما دا اجر دا چې تا خړوب کړي لنا مونږ لرا. قرطبي لیکلي شعیب علیه السلام ته ډوډۍ پیش کړه، د انکار وکړو چې موږ د دې خاندان نه یو، کسرو ضرور داسمه ګټه کشي مونږ نه قبل دین نه خرڅو نه ادام المستیلا اجرت خونه دی. فلما جاءه الله شکل راغه دلا او بیان کړو علیه القصص بد حالات. قال ویل لا تخف مېریګا نجات د مند کې دا قوم چې ظلم کوونکي دي. وجدرو کې راکزر عبد الله بن مسعود فرمایي کنه افرس الناس دري یو چې ابو بکر او عمر خلیفہ کې، دویم دا خزره، درې ما شاهد دی، خو مونږ وی څلورم چې یعقوب علیه السلام دی، پنځم موسی علیه السلام دی چې ضرور باره کې دعا کړې ده، شپږم هغه وزیر چې یوسف انتخاب کې ځان لا. قالت وی ویلي احداهما یو د دوی یا ابت یا پلار زما په اجرت سره ونسا ان یقینا غردا سو چې ته په اجرت سره نشه القوی الامین هغه څوک دی چې قوی دی او امانتدار، قوی او امانتدار. قوی خدای د لس کسانو وکړه او چې تکړه امانتدار دار مال ورس روان شه زمانه مال راهنمایي کوي چې نظر مې پرېونی چې صاحب بدن باندې اوس د نیکانو عادت. نو قال وی ویلی ان اريد یقینا زیر ادرم چې په نکاح درکم تعالی را یو درې دولوري انو زما دله ولکې تعریس عقد نه لري ځکه عقد کې ماضی صيغه راځي تعین پکې دا تعریض د اتمام المقصود بلفظ خفین على ان بدیشن چې تب زمانه اجرت اخلي دا تو کلو سوال ته ما سره مزدوری کې نور بدل کوم په لور باندې به پیسې اغستل به جایز نو جواب دی دین کې به جایز وو. دویم ته ما نه ایواز اخلي، ایواز به اخلي د دې اتو کالو د مزدوري به بلور در کوم دی د مہر او د خرچه مسله بزان لای نو اعلی دل تر ایواز د پار اعلی. دویم که شرط شي مناسبه را معنا دا نفقه او مہر دا به رینه مقرر کړه کنه بنا بر هر تقدیر. فان اتممت اکثر درې پورا کړل لس کالا فمن عندك استاد خوانا وما اريد اراده لرم چې تکلیف راولم پتا په اجرت کې ستجدون زر دې شته مامند کې ک الله غاړي د نه کانو په خاندو علی کې د وفا کې بما قلتو. بس موسی علیہ السلام ورته دې دوه کې مشه په اړه باندې پابندي وکړه. عبد الله ابن عباس وی انبیاء پوښتنه باندې عمل کې لس کاله پورا کړی دي. نو قالو لذلك دا چې دا بینې ما بین زما او ستا کې کم یو د دوه نیټو چې ما پورا کړه فلا عدوان نه به تجاوز علی په ما باندې. بلا شعیب نبی وکنو د کیند قول دی والله دې دوه قول دی، قول د شعیب علی السلام دی، قول د موسی اعلی ما نقول چې مونږ وی وکیل شاهد دی کامل صلاح به را خبره کوي بس آپ شاهد دی پوی کنه بل څوک نو دی ځکه دې نه سلورم مقام وخت تیر کې بچیانو سره روان دي لاره کې نبی شو دغه تذکر الله نه دا کړي مفسرین لګي ظاهر دا معنا بیرته واپس شوی. فلما قضا الله تعالی وی شکر پورا کړه موسی علی السلام نیټه ابن عباس عظمت لس کالا بوتلو بیا لی خپلال د شپې انا سمانه معلومی کې من جانب التور د طرف درې غار نارن اور او نورو نارن ویل بزعمه په غیب خو نه پیدو پیدا وره. نو قال لاله وی ولید یا رب الله آرام حاصل کې ان انس نارن یقینا ما ولدور لعل شیء تاسو راوړم دی نه اطلاع بخبرن. سورہ نمل کې سین راغلی دی او نور سورتونو کې لعل نقطه دا و چې نمل د حکمتونو سورت وګڼه نو زګه التا سین سره راوړو. ایاس کروټا من النار دور لعلکم در پار شی ګرم پیدا واقع کې بموي. فلما اتا الله شکل راغه دل आवाज ور کړې شو د طرف د درې د دیخي فل بقعه المبارکه الله په میدان مبارک من الشجره دا بدل دا شاتینا. دویم قول دا من طرف الشجره رد په حلولیانو باندې چې وای نعوذ بالله من ذلک الله په دېونه کې دننو ایا موسی دوی مونږه الله په وجود سره موجود نه وجود به دوه معنا غاڼې دي یو معنا لغوي ما بیل موجودیت بل اصطلاحي
اصطلاحي کې به دوه قسم لري، موصوف او صفات. موصوف خدای چې جدا لري، معنا لغوي کې موږ وایو صفت کې سره جدا یو شی نه. الله بر د مخلوق لاندې حال مال نه دی. ان ان الله یقینا الله یم رب د مخلوق. فائدہ به کې دارو وتا چې دا صفت د الله ر قرآن د الله کلام. اوس پیغمبر د پاره خامخ معجزه پکار ده. وان القوا غرزوا د خپل امثال فلما را چې ویل دا خوځیدا کانها گویا کې نره مار ثعبان د فرعون مخلا یا حرکت کې داو. والله ګرځدو شاړون کې ورشن قتل دا د نبوت سره منافی نه تبعیه را. دلته عبارت دی قلنا مونږ ویل یا موسی اقبل الله مخامخ شه دی وری ذکر کې را مخامخ سے دی ذکر کې د وجه د ندانه مخه مقصود حکمتونه و الته ش لا يخاف ولا تخف ميريگا انك يقينا تيد امن والاونا. دویم اول خو انقلاب راغی لرګي بدل شو مار. اوس لکه معنا ده نه وته وا داخل کا خپل الله سے گریوان کی تخرج راو بوجي تکسبن من غیر سوء بغیر د عیب فیس مرض نور دې په دین کې واسم یو ځکه الیک ځان سره د لاس من الرحب د یری په وخت د بیان کې یا د پاره د ازاله د هغه شعاعیت دا دو دلیل من ربک ساد ربنا د پاره توحید او رسالت الی فرعون د ای ګروپ ملګرو لرا انهم كانوا يقينا د قوم د فاسقین بيدین. وز دا غيو دعا شي الله دای ما باندې قتل له انسان شلوي. مقصد دا دی شیره دا د جګړې تشکیل تی علي. قال ربي نو ویل رب زما اني قتلت يقينا ما وجل دين يونس فاخاف يريكم شما بقتل کی. واخي اوس ګور سم فراست والا دی او دا فراست انسان نصیبی چې لس کار بسړي کی. اول بسړي کی تیز ذهني، دویم ایمان، دریم تقوا، څلورم صبر، پنځم منس، شپږم خالص توحید، اوم اتباع د نبی، اتم تعلق د قران سره، نهم نور د نبوت او لسم حالاتو کې سوچ. واخي ورور زما هارون هو افسا واډر فسید من اسمان لسانن فشبا وی لګم ایز ما سره مدد کوونکې یصدقونی ما نظم تصدیق بکئی. ان اخاف یقینا زیرګم چې ما تکذیب بو کی په سبب دا لکونت درې شی به وخت غوسه کېدا نه جذبه بندوا. جواب د دویم سوال بس دواره قبول شو کنه. فراست والا سړیو دوی ورته وخته ابو بکر فراست والا و زنانه وا شاهد داو یعقوب علی السلام او وزیرو. قال وی ویلی زر دې چې موږ مضبوط کو استاد احمد بیا اخی صاحب دی ورور. جواب د اول سوال ونجلو من بوګر سو لكم تاسو دوار د پاره دلیل ای بر رسول نشکول الیکم تاسو لا قتل و ضرر لاړ شی وی سی آیات نظم آیاتنا انتما بشارت التسلی تاسو واسو چې تاسو تابعداري کوي الغالبون یو زور اور دي جنوس پنځم مقام دی. صلی الله تعالی علیه خیر.